ایران یو ځل بیا افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړېدو په اړه د غوښتنو پر دوام ایراني چارواکو یو ځل بیا خپله تیره غوښتنه مطرح کړې او په افغانستان کې د یو داسې ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی چې د افغاني ټولنې ټول اقشار پکې ګډون ولري. د افغانستان لپاره د ایران ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسین کاظمي کمي د ایران په کم کې د افغانانو یوې غونډې ته چې د دې هېواد مخکیني ولسمشر ابراهیم رئیسي پر یاد جوړه شوې وه ویلي د بین پخواني کنفرانس پرېکړې ته د ورګرځېدو یوازینۍ لاره په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت رامنځته کېدل دي. حسین کاظمي کمي زیاته کړې موږ د افغانستان له نویو حاکمانو سره د تعامل ترڅنګ هغوی ته خپلې مشورې هم ورکوو. د ټولو قومونو له صالحو کسانو تشکیل شوی دولت کولی شي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او د بیا رغونې د پیل رمز واوسي. د ایران اسلامي جمهوریت همدا ډول سیاست پر مخ بیایي، خو کابل بیا د نظام څرنګوالی او پکې افرادو ته د ونډې ورکول له افغانانو پرته د هیڅ هېواد اړوند مسله نه ګڼي. چارواکي وایي د ټولګډونه حکومت جوړېدل د افغانانو کورنۍ مسله ده او له هېوادونو غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان کې ټولګډونه حکومت موجود دی، په دې اړه افغانان خپله تصمیم نیسي. دا د افغانانو تصامیمو پورې اړه لري. نور هېوادونه باید خپلې اړیکې د یو هېواد په بڼه له موږ سره تنظیم کړي. حسین کاظمي کمي د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې امریکا په افغانستان کې د لاسوهنې او د بې ثباتۍ رامنځته کولو پر هڅو تورنه کړې او دا هیڅ شي د دغه هېواد پروژه وبلله. خو د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي نړۍ د له سرپرستو حکومت سره په خپلواکه توګه مثبته تعامل وکړي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په چارو کې د له بهره لاسوهنه وشي. ښاغلی ذبیح الله مجاهد په دې اړه زیاتوي چې موضوع دا ده چې دوی له موږ سره په اقتصادي او ډیپلوماتیکه برخه کې لکه څرنګه چې ښه روان دي هغه ته دوام ورکړل شي. بل دا ده چې د افغانستان کورني موضوعات د افغانستان خلک خپلې ګټې حس کوي او پوهیږي چې ګټه یې په څه کې ده. زموږ اوسني حکومت کې ټول اقوام پکې شامل دي، ټول اقشار پکې شته او د هر ولایت خلک پکې دي او په بېلابېلو برخو کې کار او خدمت کوي او د نظام برخه دي. په دې اړه تشویش پر ځای نه دی.